د افغان کډوالو د ژوند کیسه په انځورونو کې پېښور کې د افغان کډوالو د ژوند په اړه یو انځوریزه نندارتون جوړ شوی و. دغه نندارتون په اړه ځوانه افغان انځورګره سپوږمۍ مسعودی وایي: السلام علیکم، نام سپوږمۍ مسعوده. من استودنت سوشال ورک دیپارتمنت هستم و اینجا خالی تنهایی ما یک افغان آرتیست شرکت کردیم. این اگزیبیشن درباره کالیگرافی و فوتوگرافی بوده و تیمش افغان بوده و در اینجا از طرف دیپارتمنت فاین آرت خود یونیورسیتی پشاور استودنتش در اینجا پارتیسیپیت کردن که از طریق پینتینگ یا کالیگرافی یا فوتوگرافی خود درباره مردم افغان ما را که هر چقدر پرابلماشون بودن، کلچرشان است، درباره او به نمایش ماندن و ما بسیار خوش هستم که تو یک ایونت ارگنایز شده که دیش هم یک افغان ها و هم کتیش مردم اینجا پاکستان هم شرکت کردن که هم یک باعث دوستی محبت و هم یک اویرنس میشه درباره هر چقدر پرابلم است که خود از افغان ما فیس میکنیم که در اینجا آرتیستا نشان داده و ما در اینجا کالیگرافی خود استفاده کردیم و هم در اینجا ما کاردیسته خود در اینجا به نمایش ماندیم که در زیادتر ما افغانی کلچر ما را درش نشان دادیم و ما بسیار خوش هستم. امید میکنم که تو ایونت ها بخیر دگام شود که با مردم ما هم مردم اینجا دوستی شود و هم یک پوزیتیویتی شود. پېښور یو بله ځوانه عالیه بیا وایي: افغانان ډېر غیرتي خلک دي. ما هم دغه باندې د خوشحال خان خټک یو شعر انځور کړی: د افغان په ننګ مې وتړله توره، ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. زما نوم علي اقبال خټک دی. زه کرک نه تعلق لرم. زه د یو فاین آرټ سټوډنټ یم. موږ دلته یو کمپټیشن و فاین آرټ ډپارټمنټ کې چې موږ هغې کې حصه اخیستې وه. هغه د ریفیوجیز دپاره کمپټیشن و، د افغان دپاره. موږ هغې کلچر شو کولو دې ځای کې. هغې چې د کومه زړه خبره وه هغه موږ ته د کالیګرافي په ترو باندې موږ دلته شو کوله. ما چې دلته کوم خپله کالیګرافي شو کړې ده هغې کې ما بیکګراؤنډ کې یو د افغانستان بیرغ کار کړی دی اور هغې کې ما د خوشحال خټک چې کوم دی هغه یو انقلابي شاعر و، هغې ما یو شعر دې کې د افغان غیرت دپاره یو شاعر و، هغه ما دې ځای کې خپله کالیګرافي په ترو باندې لیکلې ده. اور دې کې چې کوم موږ میډیم یوز کړی ده هغه اکریلیک دی. اکریلیک کلرز باندې موږ دا یو کینوس باندې دا موږ یو کالیګرافي لیکلې ده. او جی هغه موږ د افغانستان موږ د افغان په څه باندې شو کوو چې هغې موږ کلچر شو کوو یا هغې موږ چې کوم رهن سهن کومې طریقې دي په هغې باندې موږ یو افغان هغه شو کوو. خو ما دلته د افغان بیرغ باندې خپل کالیګرافي شو کوو. پېښور یو تنځوان انیس منیر بیا وایي: ما د پښتنو د ژوند عکاسي په خپل انځور کې ذکر کړې ده او د دوی له خاورو جوړ کورونه. جی زما نوم انیس منیر دی. زه د بونیر اوسېدونکی یم او په پېښور یونیورسټۍ کې زه په آرټ اینډ ډیزاین ډپارټمنټ کې سټوډنټ یم. دا پینټینګ کړی و په افغان ریفیوجیز باندې. دا په اکریلیک میډیم کې شوی دی. 24 بای 18 د کینوس سایز دی. په دې کې زموږ دا دغه دی چې افغان کوم ریفیوجیز کوم کورونه چې کوم دي د خاورو هغه کورونه زاړه کورونه په دې کې موږ هغه شو کړي دي. دا دې کې ښه موږ د تور بلیک کلر یوز کړی. بلیک کلر چې دی هغه خفګان، هغه تیاره، هغه مطلب خوب یې هم خصوصي دی. دا ولا موږ دا بلیک کلر ورکړي دي. پاسه په وایټ کلر باندې کالیګرافي کړی دی. وایټ کلر یو د امن نوم دی، یو د امن دپاره خلک استعمالوي. یا ما لیکلي که کابلي که پېښوري دي. کابلي که پېښوري موږ امن غواړو. که کابل واله دي که پېښور واله دي، دواړه ممالک که پښتونخوا ده که افغانستان دی که په افغانستان کې څه کېږي دا به ما هم کېږي. زما ورور دی. دواړه د کونډې مور بچي یو. ریاست مور ده چې مور د چا سره څرنګه وي، ریاست چې چا سره څنګه وي دا د مور هغه کرکټر ادا کوي. د افغان سره چې څنګه ریاست دی څنګه چې د هغه سره دی ابویسلي زما سره به هم دغسې زما ورور دی. نو زه به ځان ته دا محسوسان چې د هغه سره به کېږي. د هغه مهاجر دی، د هغه ملک کې جنګ بندي وشي، د هغه ملک کې امن راشي، تعلیم مخکې لاړ شي. نو دا زما لپاره یو غټه خبره ده. لکه ستا په دې هغه کې د امن پیغام دی. امن پیغام دی چې په افغان کې امن راشي، ورورولي راشي. په دغه نندارتون کې د زده کوونکو د افغان کډوالو د سیمې کلتوري او ژوند په انځوریزه بڼه خلکو ته وړاندې کړه. انځوریزه نندارتون ته په سلګونو نندارچیان راغلي وو.